فاصبر لحكم ربك نو صبر کو فیصله در بخبلتا ولا تكن كصاحب الحوت او مکیگا پشاند مہی والا چیرے تادی کڑے ہوتا تادی ہونے کی مہی والا سوکتے یونس علیہ السلام دے یونس علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالی نینوا علاقیت لے گلو جاگ علاقینم نینوا پیراق کی او داغه دا قوم تقریبا صدفاس یولاکو یونس ابن متى دغه نوم ندب دغه ذکر ډیر غټ دعوت و چلو او غوی به د بوتانو عبادت کو ناول خبره ونه منله چې کله خبره ونه منله نو د الله عذاب په پتا سره راځي هغه په دې پوری مسخري وکړي زمونه ګورو به د عذاب سره چراغ به ګورو چې کله بالکل ونه شو بس خپل سامان ممان راوسو ویزلاړم دوی سیل لري ته نه وروړي الله خپل پیغمبر ته ورته چې د مې ولا به شکارونه کې چې لکه د مشرکین زما خبره نه مني ته د مې ولا به چې مکه پرې راوځي نه ته نوځي فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم کله چې هغه وازو کو د غم نډکو صلی الله علیه وسلم دغه واقع بیانې دې کې یو خبره ده چې انسان به سوچي کې هغه ده چې رب العالمین حیا نه کوي حق ویلو کې یونس علیه السلام ګره د الله مرګره د خبره ول وکړوي داغه وشن چرته ونه کې حق ته یونس علیه السلام واقع په اختصار سره ده چې د کلی ته دعوت کو د قوم ته دعوت کو او خبرونه مده خپه شو وته دې لوط علیه السلام خپل کلی پر خو وته کنه وته نو ولي الله لوط علیه السلام ته سونه او دته وی لوط علیه السلام ته الله ویلو ته سحر پټین کې وځي او دغه غوینه دی ویل لوط علیه السلام صبر کړو فصبر لحكم ربك الله پیغمبر ته دغه وی کړ بیا الله خپل پیغمبر ته زم مدینه ته اجازه تی ورکو یونس علیه السلام دې خبرې پورې صبر نو کړی چې الله ته سویل چې تزا بس دې لاړ وته چې کله وته نو په قوم باندې د عذاب غنه خیر ښکار شو د قوم ویره لکه یونس علیه السلام خبره خو صحیح و خو چې دا نیک سره چرته تل به د بشي وګرځي هغه ټول ګره توبه وستو رجوع کړي وها به یونس علیه السلام په ګرځي خو هغه نو بس یونس علیه السلام چې دریاب د غاړې تر ورسره کشته روان و ډکاو هغه دې زره سره زموږ راځي سبحان الله د الله طریقه نبی چې کړه د کشته دریاب د منځ ته ورسره بس په خوځېدو شو یعنی دغه ډوبي سامانونه او خپل ټول گزار د سامانونه ته کم کیږي د کشته برابر شي بیا هم کشته یو کس به تم لري کو خپکیږي بنو خوږي سو کوم لر قران د عزیبو کوی سید قران د عزیز ذکر وکړه نو نوم د یونس علی السلام راووت نو خبر شو د یونس علی السلام د خوري نیک سره د نشو ځه د قران د عزیز بیا وک په دویم بیر بیا وک بیا داغه نوم راوخت هغه چې نه د نیک سره او دیني شو گزارله دریم پیر بیا وکړه الله وی فکان من المدحضین همیشه نوم د دروته الله دې پاتې کېدو د الله سبحانه وتعالى طریقه ګوري چې ټول دنیا یو شی او تعالی څخه پیدا درکې نشي درکوري سو رب العالمین نه غوښتي او چې ټول دنیا دې بچ کې کشته ولوي دا نیک سره دې بچ کې الله وی زه نه بچ کوم تاسو یې څنګه بچ کوی دې بزي دې وبوله دې به گزارله کې اگر کدا پیغمبر ته ځکه چې حکم د عرش والا دی د دې انسانانو ته مساته د انسانانو ګورنه ته فائدې درکول شي نه نقصان درکول شي صرف هغه فائدہ بل درکې چلې ووړ او هغه نقصان بل درکې چلې ووړ په دریم پر چې د بس هغه ته به وځي دریم پیر شو بدل نه مې وغشت وبوته او دنګل چې څنګه دې وبوته و دنګل الله سوي فالتقمه الحوت وهو مليم الله دې غټ مه او درول ولانی تیار چې څنګه دې وبوته کوشو به داخلي ته ورایده تیرې نکله چې دې ورغه انداز کې دې بهوش وو پیره کې دې نه پروت ته چې کله بهوش کراغه چې ځان ته وکړي چې زه بکم زه مې په خېټه کې پروت او روغ رمټ نه سجده ولګول رب العالمین ته دا انسان دې چې په هغه ځکه سجده لګولې چې په اوسه پر سجده نه لګولې نو په کې ولګي یونس علی السلام د مې په خېټه کې رب العالمین ته سجده لګولې ګور د دلیل په دې باندې چې سړی څومره نیکی د الله نه نشي مخکې کېږي لکه دا اوس دومره نیک سړی دی چې د مې په خېټه کې تم الله نه یری خو بیا الله ورته خو زما د فیصله ته صبر نه وکړي حکم انتظار دي نه وکړي الله په قران کې سوي وذنون اذ ذهب مغاضبا الله مهي ولا چې کله خپل
او قار شو لا ذنون الله دته نون مهی ته وي ها نه الله دې نو سره مشي دغه لګي مهی والا وي مهی والا چې کله قار شو لا خپش فظن ان لن نقدر عليه الله دغه په ګومان کې دانو چې موږ په دومره تنګسیا راوړو او نه چې د سوچ کړو چې خو چې الله پیغمبر ما الله مهی ته واچو او 3 ورځې او 3 شپې د مې په خېټه کې پروت یو روایت مطابق 2 ورځې او شپې د مې په خېټه کې پروت نو الله سوي فنادى في الظلمات الله بری تیرو کې چغواله سچغواله خلق روبه شي می یا بل سي چره کړي چې سوال هغه رب العالمین مخکې بیان کی د سراجي سیرت کې کله چې د مې د خېټه تلړ د مه لا اخري دی دریاب اخري زی ته ورسید نه الته دی یونس علی السلام आवाज ووریدو نو تبوسو کې چې د سا आवाज دی جواب ته ویلو شو د مهیدی د الله سبحانه وتعالى تسبیح وي پاکي وي د مهید رب العالمین پاکي وي ندم الله ته چغې شروع کړي په دغه تور تیار کې پروت دی ها او رب العالمین یقین دي سي په شکوه الله تکوا اوري هر زینه اوري یونس علیہ السلام شکوه به تور تیرو کې اوریدل دي الله وی فنادى في الظلمات چغې شروع کړي خچغې سواله الله اله الا انت سبحانك چې الله د بندګۍ حقدار ته پاکي د هر سنه انی کنت من الظالمین زب ظالمانو کې مال نو پکار چې ستاسو پیسې نه مخ کې راغلې سیرت کې راځي وي ملائکه الله ته دیو بل سره د ملائکه خبري شروع کړي وی دا आवाज خو آشنا دی خدای زین آشنا دی کوم چې راځي د کمزور आवाज راځي الله ته تاسو نه په یونس ابن متى دی کنه زما نیک بنده دې مې په خېټه کې پروت دی راځي نه چې وینو هغه الله ته بیا شفاعت کو چې الله دا ډیر خسړیو روزانه هر ټیم هر سکند بر د عمل بر راخته الله موږ برولو د عمل د عمل موږ راخجو یلا ته دې سخت نه وباسي الله سبحانه وتعالى بيسوي فاستجبنا له ونجيناه من الغم الله موږ دا خبر ومنله جواب مرکو او دې غم نه مرويست فبل ذکر الله سبحانه وتعالى ډیر عجیب خبره کړې ده فلولا انه كان من المسبحين الله وکړه چې زمون پاکي نه ویلې سوي الله للبث في بطنه الى يوم يبعثون الله موږ د قیامت پورې پرې خو ده بس پوه سوچ کوی مسلمان زمانه خبر ته لک زما سره شاه الله وی ک یونس علی السلام د مې په خېټه کې زما پاکي نه ویلې ما پرې خو د قیامت پورې چې ته په سختو کې الله یاد نه کینې ته په سختو کې بری دي کنه صرف د مې په خېټه کې د پاکي نه ویلې نور خېټه نیک سره دی زمو استاد صحابي چې موږ به دومره سختو کې الله یاد کړي ذکر رسول الله په حدیث کې سوی تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده فخوشالي کې او برهته کې الله یادونه ته او بسخته کې د یونس علی السلام زکه یاد کو نو الله دلته دا خبره کې د خپل پیغمبر ته چې داغه په شامه کېګا نبی او تسوي لولا ان تداركه نعمه من ربه کچرته نو لاندې کړي دلر نعمت د طرف ددنه لنبذ بالعراء وهو مذموم نو خامخا گزار کړي شی به میدان ته او دی به بد حال کې وي الله وي کوم په دمن خپل رحم نه کړي نو دی مې به یو شړې ته گزار کړي به بد حال به پروت الله سبحانه وتعالى برحم کو مې ته امر کو روزارک وانبتنا عليه شجره من يقطين دا کدو ولا به الله سبحانه وتعالى روحه جوړ التبيد د جسم برابر شو سید برو خپل قوم له جواب څخه ټول ایمان راوړ او بیا تر خپل دعوت کار شروع فجتباه ربه فجعله من الصالحين نو ورکړو دلره رب ددا نوې ګرځو هغه د کاملو نیکانو خلقنا الله ورکړو ذکر د زینه بچ کو د نیکانو کې شمار کو